علیه الصلاۃ والسلام خپلې مور ته ناست دی او مور نه تاویږي را تاویږي. مور ته وایي تا باندې څه چل دی مورجانې؟ هغه ورته وایي بچیه ما ته هېڅ پته نشته په یو مسله ده. هغه مسله دا ده چې کل حی میت و کل جدید بال، هر یو نوی څیز هغه زړیږي او هر یو ژوندی څیز هغه به مري. هر یو نوی څیز هغه به زړیږي، هر یو ژوندی څیز هغه به مري. و انی ولدت طهره، او مال الله داسې یو بچی راکړی دی چې هغه په کائنات کې ډېر یو پاکوالی خوښوي، پاکوالی به خورئ. داسې الله جل شانه له پاک بچی راکړی. دا تکلیف ورته او هغه هلته وفات شو. ام ایمن وایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم د قبر د کنستو نه او مکې مکرمې ته دا راوړل، دا ځان له ګران و. مدینې منورې ته وړل دا هم ګران و. په څنګه به دا یا اخ وړو یا دی په هغه ځای باندې څه خلک به راغلي، څه قافلې والا. د دې تذکره چې د احادیثو مبارکو کې نشته. او هلته د ابواب په مقام کې ولا چا څوک چېرته پېښ شوي و هغوی ولا قبر ته نستی دی. او هلته نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مخې خپله مور دفن شوې ده. نبي علیه صلات وسلام دا ټول دا منظر لیدلی دی 6 کاله په عمر کې. بیا نبي کریم حضرت ام ایمن وایي چې زه را روانېدم د هغه ځای نه، مونږ راتلو. وایي ما نبي علیه صلات وسلام مبارک ته ورته نبي علیه صلات وسلام مبارک نه و. زه پسې ګرځېدم چې څه شو. وایي چې مې وکتو نبي علیه صلات وسلام مبارک دا د مور قبر دی داسې په نبي علیه صلات وسلام د پاسه پروت داسې. او ما نبي علیه صلات وسلام داسې راغ کړو نه زه د خپلې مور نه بغیر چېرته نه ځم، زما مور به ما سره ځي، د خپلې مور نه علاوه خپله زندګي نه تېروم. خیر ما نبي علیه صلات وسلام ځان سره راواغستو، په خپل اوښه باندې مې ځان سره کېنو. وایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې ټوله لاره باندې کم فریاد کړی دی الله جل شانو ته، کومه شکوې کړې ده الله جل شانو نه. وایي زما زړه زما غونته کې سخت زنانه زړه یم هغه نرم کو. نبي علیه صلات وسلام وفرمیل ای زما مورجانې زما پلار نه و ته زما پلار هم وي، ته زما مور هم وي، زما ملګري نه و ته زما ملګری هم وي، زما پرورش والا څوک نه و ته زما پرورش کوونکی وي. بس ته ما نه لاړې زه به زندګي د چا سره تېروم. دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ټول لاره باندې ماشوم و که نه 6 کاله عمر د ماشوم څه چې پلار هم نه او مور هم لاړه یا څنګه حالت په انسان باندې تېرېږي. نبي کریم صلی الله علیه خیر نبي علیه صلات وسلام مبارک هغه بیا راورسېدو، بیا زندګي تېروله. نبي علیه صلات وسلام نیکه و بیا عبدالمطلب صاحب هغه به ډېر خیال ساتو، انتهایي بهترین پرورش، انتهایي محبت و د نبي علیه صلات وسلام څخه. بیا د هغه د وفات تقریبا چې 8 کالو ته نبي علیه السلام ورسېدو هغه وفات شو. یا د هغې نه پس حضرت ابو طالب صاحب هغه د نبي علیه صلات وسلام پرورش کو. نبي کریم صلی الله داسې بهترین پرورش د نبي علیه صلات وسلام کړو او داسې مضبوط ولاړو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره چې دونه مرسته د نبي علیه صلات وسلام چا هم نه ده کړې کوم چې حضرت ابوبکر صدیق صاحب کړی او کومه چې حضرت ابو طالب صاحب کړی. ابو طالب صاحب غیر مسلمه مشرک